الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قدرمندو محترمو درنو ورونو یو ورور پوښتنه کړې ده چې ډیر زیات قرضدارۍ سوی یم، یو مشکل راته پیښ سو، په کور کې کم دیوال ونړېد، هغه زمونږ د کور یو نفر ته تاوان ورسوی، بیا چې مو د هغه علاج کوئ ډیر زیات پوروړي سو، د دې قرضونه اوس نه ادا کیږي، یو مجربه دعا راته وښیاست. محترمه ستاسې په جواب کې به ووایم چې رب العزت دې د هر مسلمان قرضونه چې ورباندې وي هغه ورته په خپل فضل عظیم باندې ادا کړي. خو تاسې ناهیلي کېږئ مه د الله جل جلاله د رزقونو څخه چې مسلمان ته خپل بنده ته ورکوي د هغه څخه ناامیده کېږئ مه، رب العزت به ستاسې قرضونه ادا کړي. د هغې تر څنګ ته خپل عبادت مه پرېږده، خپل عبادت اذکار لمونځونه هغه په صحیح توګه باندې کوه. حدیث شریف کې راځي چې یو مریی حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته رالی. مکاتب مریی هغه ته وایي چې پخوا زمانه کې د غلامان کېده، نو هغه ورته رالی، خپل بادار ورته ویلي وه چې ما ته دومره روپۍ راکه د هغه وروستی کې ته ازادوم. نو هغه مریی حضرت علی رضی الله عنه ته رالی چې انی قد عجزت عن مکاتبتی فاعنی، زه دې څخه عاجزه یم، دومره روپۍ نسم پیدا کول چې خپل ځان په ادا کړم، زما سره کومک وکړه. قال حضرت علی کرم الله وجهه ورته وایي الا اعلمك کلمات علمنیهن رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا د دغسې کلمو تعلیم در نکم چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغې تعلیم ما ته راکړی دی؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، وکه پر تا باندې د جبل صویر غوندې قرض باندې وي اداه الله عنك، الله رب العزت به ادا کی. جبل صویر د عمان په طرف کې یو لوی غر دی، وکه د هغه غر قدر قرضونه در باندې وي الله رب العزت به ادا کی. نو هغه ورته ویل چې د هغه کلماتو تعلیم راکه. حضرت امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه د هغو کلماتو د هغې دعا تعلیم ورکړي. زه هم تر تاسې هغه کلمات رسوم، عمل ورباندې وکړه. دا د جلیل القدر صحابي د خولې خبره ده چې اداه الله عنک، الله رب العزت به یې ادا کړي. خو ښه په اخلاص باندې دغه دعا هر وخت کوه، د لمانځه وروسته یې درې واره در سره وایه، یا خو یې در سره ولیکه یا مختصره د یاده به دې هم شي، او که زمونږ واتساپونو ته دا پورته شي انشاءالله خادمان به یې په لیکلي بڼه هم ورسره نشر کړي. کوم چې پر فیسبوک باندې زمونږ پاڼه ده خادمان به یې په کمنټ کې یا تعلیق کې هلته هم ورسره په لیکلي بڼه باندې نشر کړي. دعا ته ښه په ځیر باندې غوږ ونیسئ. اللهم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یو واری بیا وایم اللهم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. هم دغه مختصره دعا ده، ډیرو کتابونو را نقل کړي ده. په سنن ترمذی شریف کې راځي، په مسند احمد اول جلد کې راځي، او داشان په فضائل الصحابه دویم جلد کې راځي، په المستدرک اول جلد کې راځي، او بزار په 543 صفحه کې راځي، او په الدعاء للطبرانی په 1042 صفحه کې راځي. نتایج الافکار په 16 جلد صفحه 126 کې راځي. معززو عمل ور باندې وکړئ او تر نور ورونه هم ورسوي. ستاسې ورور حکیم الله صابر الحنفي، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.